مالی وزارت یو ټن ډبرو سکور بیه $208 وټاکل شو. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلی کوم افغان حکومت یو ځل بیا د ډبرو سکور بیه لوړې کړې دي. د مالی وزارت بیان په تاسو څرګندونه کې ویلي چې نړیوال بازارونو کې په کتو سره د ډبرو سکور بیه لوړې کړې دي. د ملګرو یو ټن بیه سکور بیه له $200 څخه تر $208 پورې لوړه شوې ده. د مالی وزارت وایي چې دوی د ډبرو سکار پر ځای افغان سوداګرو پلوري او دوی بیا په پاکستان ته صادروي. رسنۍ وایي چې افغان حکومت د ډبرو سکور بیې لوړې کړې دي، خو دا بیا هم نظر نړیوال بازار ته 40% ټیټوالی ښیي. له دې سره جوخت ویل کېږي چې د ډبرو سکور د ټیټولو په موخه ښایي پاکستان پلاوي افغانستان ته راشي، خو افغان حکومت تازه به بیې دغه پلاوي ته د راتګ مخکې اعلان کړی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.